د ګروپ ملګرو زه به تاسو ته یو څو ویډیوګانې وکړم د نیالګیو د کرلو یا د کینولو یا د نالولو ګټې. که تاسې هم په خپلو سیمو کې همداسې نیالګي کینوئ، میوهدار، ګلدار، هغه چې سوری ورکوي، هغه چې په اوړی او ژمی شنه وي، ګټې به یې تاسې او ستاسې راتلونکی ټول لاسته راوړي. د سیمې آبادول په موږ او تاسې باندې فرض دي. که موږ او تاسې لږ محنت وکړو او د همت نه کار واخلو، سیمه جوړیږي، زرغونه به وي، شنه به وي او موږ او راتلونکی نسل به د دې نه ګټې اخلي او ثوابونه به زموږ او ستاسو په عملنامې کې لیکل کېږي. نو تل کوښښ وکړئ چې د آبادۍ او د ورانۍ نه په خپله هم ځانونه وساتئ، ډډه ترې وکړئ او بل څوک هم ورته مه پرېږدئ.